اخرنی سوال به دا وایو اگر که سوالونه ډېر پاتې دي د ورو سوال کړی دی وایي ته کله نه کله درس کې وایي چې پلانې نقشبندي دی دا نقشبندي وایي څه ته وایي الجواب النقشبندية دا یو فرقه ده د صوفیانو د صوفیانو څلور لارې دي مشهورې په دې باندې هغوی بیعت کوي صوفیان دغو ته وایي دا ګډا مډا چې کوي تاسو وینئ دا قبر پرسته دا پیر پرسته دا ټول صوفیان دي د دوی څلور طریقې دي قادري چشتي سروردي او نقشبندي په دې څلورو کې به ته لازم په یو باندې بیعت کوې لازم به په یو باندې څه کوې بیعت به کوې نو دا دي النقشبندیه چې دوی په دغه لار باندې دي نقشبندي لار باندې دي او د نقشبندي ورته به دې وایي د دې نسبت د دوی هغه شیخ ته کېږي دوی هغه مشر ته د هغه نوم محمد بهاء الدین شاه نقشبند د جاخي ګوره ټولې زموږ د عجمو سره دي نقشبندي دا مشر زموږ سره دي د ده نوم دا و محمد بهاء الدین شاه نقشبند او دی په 991 هجري کې مړ شوی یعنی څه وایي چې 800 نو څو کاله مخکې مړ دی 600 کاله مخکې مړ شو ښه او بس څه وایي ما یو کتاب کې کتو وایي ده ته نقشبند ولې وایي نقشبند عربي ټکی دی نه نقشبند ورته وایي په دې وایي چې د الله به ډېر یادو نو د الله د نوم نقشه د ده په زړه باندې ووته نو څه شو نقشبند پټه نقشه د ده په زړه اوس یې لکه د روح جوړونې بیا خو لږ په طریقه جوړ کړي نو د زړه ته څنګه پته ولګېدی چې د ده نقشه ده زړه ښکاري دی که پټ دی او پټ دی د ده څنګه پته ولګېږي دا فرقه په ډېرو ملکونو کې شتي خو په کم ځایونو کې ډېره ده په ترکیه کې ډېر زیات دي په ترکیه کې بې انتها ډېر دي ترکیه کې شام او عراق کې او پاکستان او انډیا او افغانستان دا وما حوله دغه ځای کې دا فرقه ښه په زور و شور کې ده او دوی دا وایي دی ګمان دی وایي موږ دا خپله طریقه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اخیستې ده او ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور خلفاء او نور صحابه کرام د دوی د خزعبلاتونه او د دوی د منګړتو قصونه پاک دي او د دوی بیا د ذکر طریقې دي مراقبې دي واسطې دي که هغه دې ولیدې حیران به شي څو څو ورځې به کښېني دا جبه به د بره تعلو سره ولګي یو کتاب کې دا طریقه ورکړي جبه به د بره تعلو سره ولګي غاښونه به سم په زور رابند کړي شونډې به رابندې کړي او دا سر به دومره راټیټ کړي چې دا تندی دې په زنګون لګي او ذکر به کوي اوس دا کم ذکر دی چې خوله ته دومره مضبوطه بنده کړې ده وکوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویل هغه صحابي چې یا رسول الله ماته نصیحت وکړه وایي ژبه دې په ذکر لمده ساته یعنې په مخه په ذکر کوه نو بیا څه وایي وایي ته به ناسې مراقبه کې به او بیا به تصور د شیخ کې چا سره چې بیعت کړی د هغه تصور به کې هغه به خپلې مخې ته نور به ټول دنیا نه ځان وباسي دا چیلې میلې دوی کوي او څلوېښت ورځې ناستي او بعض لس ورځې ناستي بس په مقبرو کې ناستې کوي دا ټول د دغه تصوف والا ګن دی دا نقشبند دی او دا چشتي دی او دا قادري دی نومونه سره لیکلي دي زموږ د ملک تاسو لیدلي مولیانو نومونه سره اکثري پلانې حضرت مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم او بیا د هغه نوم او بیا مد ظله العالي النقشبندي الچشتي او القادري دا جاخي ورسره لګوي نو نقشبندي دغه کوم چې موږ یادو دا یو فرقه ده او انشاءالله که چېرته الله مقرره کړی دي ګمراه فرقو د هر یو فرقې به ځان له وضاحت وکړو بیانونو کې انشاءالله په دې باندې به اکتفا وکړو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين